فاسقان څوک دي؟ الذين، دا نعت شو د فاسقین د پاره دغه صفت درته ذکر کې، غبط صفت. ينقضون دي کې تشبیه ده. نقض سپړلو ته وي. ستویل کېږي سپړلو ته ویل کېږي. نو دلته د عهد الله، د الله د عهد تشبیه ورکړې شوی دا د رسې سره. نو ذکر دي چې د چا دی؟ د مشبه دی. عهد مشبه دی کنه، او رسې څه ده؟ مشبه به ده. نو ذکر د مشبه دی او ترک د مشبه به دی چې رسې ده. نو استعاره بالکنایه شو، استعاره بالکنایه شو. بیا د رسې سره مناسب څه دي؟ سپړل. هغه مشبه به ته مشبه ته ثابت کړی چې عهد دی کنه. نو د استعاره ترشیحیه شو. مناسب د مشبه به چې مشبه ته ثابت کی ترشیحیه شو. دوی استعاری دي. الذين فاسقان ناغه کسان دي ينقضون چې دي ماته سپړي عهد الله، وعده د الله تعالی، هغه عهد د خدای تعالی ما عهده الیهم چې داغي عهد او امر کړی دی خدای تعالی دیتا فل کتبی په کتابونو کې. هغه دی ماته ما امر الله ماته مامور به ماته داغي مخالفت کوي. پوش ينقضون ما څنګه دي؟ ينقضون عهد الله. جلالین والے بیا مصدر سره ترجمه کوي ما عهده الیهم فی الکتب. په تفسیر د مصدر اسم مفعول سره وکړو. لکه عهد الذي هو امر الله بالایمان بالنبي السلام قد حصل فلا ينقض وانما الذي ينقض المامور به. مامور به ماته الله چې پس امر کړی هغه دی ماته. من بعد میثاقه، میثاق ستوي العهد المؤكد باليمين. هغه قسم، هغه وعده چې په قسم سره مضبوطه شي. وعده وو کې قسم او کشابه پی دې ته میثاق ویل کېږي. من بعد میثاقه، من بعد توکیده علیهم. پس د مضبوطه ولو د دې عهد په دی باندې چې الله په دا عهد خه مضبوط کو، قسمونه هم ته واغسته د انبیو په ذریعہ، وادیم د دینه مضبوطی واغسته دی بیا ماته. دا شرعي فاسقان دي. ويقطعون دی کټکیا قطع کوي او پرې کیا ما هغه مامور به امر الله به ان يصلى ان مصدری دی. جمله تعویل د مصدر تاړي. هغه چې الله تعالی دغه په وصل امر کړی دی، الله په امر په وصل امر کړی دی او دی هغه کټکې قطع ادما امر الله کوي. نو دا فاسقان دي. دغه بیا ګڼم سیل دي. موږ بدل کو که بدل نکو؟ لکه دی مثال بدل زدر کما کنه. الله تعالی قران عظیم شان کې یو امر کړی دی په سورۃ احزاب کې. ان الله وملائکته یصلون علی النبی. یقینا الله تعالی او فرشتگان درود وی په نبی علیہ السلام باندې. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، صلوا علیه، تاسو درود وی په نبی علیہ السلام باندې، وسلموا تسلیما، او سلام وی په سلام ویلو سره. اللهم صل علی محمد و علیه. نګوره خدای تعالی امر پسو کو په صلوات سلام کړي دي. اوس څوک جدا کټکې د دې قطع کوي د فاسق. خدای وی چې ويقطعون ما امر الله به. ولکه پوښي نو څوک چې صلوات سلام نه خلق منکې بدعت ورته وي، ناروي غني، بهانه دا جوړې چې دا اذان نوړان دی ویلې، دا اذان نه بعد ویلې، دا په جمع ویلې، دا په جهر ویلې، او دا ثابت نه دي. دا شرعي فاسقان دي. ځکه الله امر کړي په صلوات سلام باندې بس دا وای. صلوات سلام مامور به دي، غیر موقت دي. وقت شریعت ورته نه دی ټاکلي چې فلان وخت کې وایا فلان کې موایا. توقید د دې په مکلف دی د بنده خوخه چې کله وای څنګه وای. ادب لحاظ دی پکې کې نور دی ارواح وای. صيغه دونه صيغه باندې پابندي شرعاً نه دراغلي.
صرف صلات کی درود ابراہیمی وایا بخاری حدیث تے قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الى آخری عمر کی یو ځل ویلې فرض دی مجلس کی د نبی کریم علیہ السلام نامه ذکر شي یو ځل ویل واجب دی بار بار ویل مستحب دی اجماع پدې دا القول البدی کې علامه سخاوی ذکر کړي چې پدې کې هر قسم صيغه سره په نبی له سلام درود ویل شي که صيغه د غیاب یو که د خطابي الصلاه والسلام علیک یا رسول الله که درود لکیو که تو نجینه او که درود تاج او که بلی او که بلی پروا نشته نو په درود شریف الله امر کړي او څوک چې دا کټ کوي دا فاسق دی د کوي یقطعون ما امر الله به خدای په یو شی امر کړي او د حقیقت اکل خلق ته منه کوي دا په خلاف مشن چلی دا فاسق شرعي دا غرنگی وسیله مامور بها ده سورۃ مائده شپږم پارا آیت نمبر 35 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو الله سے ڈرو وابتغوا الیه الوسیله لا توسیله تلاش کیا نو وسیله باندې خدای امر کړ وابتغوا سی غدا امر ده او څه سوکت نه تا منه کوي نو ويقطعون ما امر الله ندی مصداق جوړیږي مفاسق شرعي ټیک شو دا غرنګي رب کریم امر کړي د پیرانو د صادقینو د رښتونو خلکو په کینونت او داغي په صحبت سوره یونس کې راځي 11 پارا ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو خدای نو یریږي وکونو مع الصادقین کینونت اختیار کې د رښتونو خلکو سره فضیل اعمال فضیل ذکر د الله مذکریا اغلی کلی چې مراد د صادقینو نه په دې آیت کې پیران صاحبان دي نو الله د پیرانو سره پکې ناستلو امر کړي او څوک چې د پیر د ناست او دربار نه تامنه کوي نو یقطعون ما امر الله به کراغه فاسق شرعي خدای په امر کړو دې ته تامنه کوي ورسېدلې صله رحمی ته مراد ده الله د صله رحمی په پیوسته کول امر کړي څوک چې کټکی فاسق شرعي او چې بیا د قط اذان ته حلال امګني خاګي نورنه صله رحمی نه کول خو ګناه معصیت دي نو قید بلګي چې کله سکه استحلال هم کوي مستحل وداغین بیا فاسق شرعي جوړيږي دا غرنګي خالق رب الجلال مونږ ته امر کړی دی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے مومنانو زما ذکر کوي ډیر ډیر څنګه کوا جهري کې او کپټي کې د شریعت کتابونو دغه وضاحت کړي څوک ګدوي څوک بیماری څوک منځ کوي څوک د قران تلاوت تناستي دغه ټیم کې اخفا کوا پټ ذکر کوا او کداغه اوقات نی دغه اعذار نی جهر کوا او جهر بلیغ نزانو ساته جهر متوسط کوا جهر امراغلی خفی امراغلی دواړو باندې دلایل شته نو ذکر مامور به دی په دواړو اقسام خپل سره اذا ثبت الشيء ثبت بجميع لوازمه نو کپټ دیو کخکارا دی ذکر مامور به دی او څوک چې تا منګي چې په زور ذکر مکو الله موایا هو مکو دا فاسق شرعي دی الله په خپل ذکر امر کړي او د قطع ادم امر الله به کوي فاسق شرعي دا غرنګي قران کریم سورته یونس کې مونږ ته الله پاک امر کړي دی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ففضل الله پر رحمت الله په دې هر یو فليفرحوا ابو داود کې راغلي فلتفرحوا یو قرات کې راغلي خوشالي وک جشن منوږي فضل اسلام دی ایمان دی قران دی رحمت نبی کریم علیہ السلام دی او څوک چې داغه په ذات خوشالي کې را جمع کیږي میلاد د میلاد شریف نوم ورته ورګي او چې قطع کولا چې دا کټکول او خلک ته منع کول فاسق شرعي دی ويقطعون ما امر الله به لا داخل الله په امر کړي او د دغه قطع کوي دا فاسق شرعي د نبی کریم علیہ السلام تعظیم دا مامور به دی وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
نو تعظیم د نبی له سلام مامور به شو او څوک چې منکې فاسق شرعي شو ته یقتون ما امر الله به کراغ دا سينورم د دې غنم سره دي الله تعالی په صدقات عمل کړی دی پوش وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وانفقوا مما رزقناكم خرچیو کې دا غنه چې موږ دل درکړ د قیامت د ورځې نه مخکې خرچیو هر خرچی فی سبیل الله ته شامل پوش انفقوا صيغه د امر نو خیرات مامور به غیر موقت عبادت دی قران او حدیث ټول چاڼ کا سورلسنیم سو کال دین مطالعه کو ګوره دا ور کې نشتا چې د مړی په اول ورځ خیرات صدقه مکوا دویم مکوا دریم مکوا د جمعې د شپې مکوا سلوختی مکوا د کال مکوا صدقه مامور به غیر موقت عبادت خدای په امر کړي کوا انفقوا خرچه کوا خیرات کوا صدقه کوا مال لگوا دې ټول ته شامل شي کچا دا اول ورځ کوله پنفقوا عمل لذي کله درې مې کوله پنفقوا عمل لې کله جمعې د شپې کوله پنفقوا عمل لې اوس کچا د دینه من کولی نو قط ادم امر الله به کوي فاسق شرعي الله په امر کړي الله دا نه وی چې انفقوا الا في اليوم الذي مات فيه العبد یا الا فی اليوم الاول اول ورځ د مړی صدقه مکوئ خدای دا نه دی ویلي نبی رسول الله نه دی ویلي کوم صحابي نه دی ویلي کوم مفسر نه دی ویلي کوم شارح د حدیث نه دی ویلي کوم محدث نه دی ویلي اوس په سر لسمه صدې کې مولا صاحب را پاسیو د فتاوی کې هغه کې تپل مپل کوي او دالي کې چې نه دا ناروا دي ډنګلی لیکلی فلانی لیکلی نو داسې خدای قرآن ویلي دي ځان فاسقان جوړي ښا ځان نه وي موږ د قران امثله پیش کوو او دا سره ډیر لکه دعا راواله دعا مامور به غیر موقت عبادت توقیت نشته دلیل دا دی الله تعالی سورته بقره 186 کې دویمه پاره کې فرمای اجیب دعوت الداعی اذا دعان مخک راضی و اذا سالک عبادی عني فاني قریب او کله چې استانه زما بندگان پختنو کې زما بارک چې خدای تعالی لري دي چې आवाजونه ورته او کني نږدې دي چې مناجات او پټي خبرې ور سره فإني قریب پس یقینا زنځ دي یما صحابه کرام بیا پختنک ففي اي ساعه ندعو نو کم ساعت کې د الله نه دعا وغواړو نو د آیت اخیری سراغه اجیب دعوت الداع ز قبلهم دعا د دعا کول اذا دعاني بس کلم چې ما نه وغواړي اذا دعانی اذا راضی د پاره د عموم د اوقات بس کلم چې مان غواړي یعنی که فرضونه بعد غواړي که سنتونه بعد غواړي که جنازینا بعد غواړي که تراویحونه بعد غواړي که صلات تسبیحونه بعد غواړي بس کلم چې مان غواړي د الله وعده ده اجیب دعوت الداعی اذا دعانی یره تمام قران کریم کوم راوال وهابی پنځ پیریته پغی کې کیدو چوالا یو آیت کې وخایا چې چا سنتونه بعد اجتماعي دعا وکا دی به جهنم ته زبو زما جهنم ته داخلي او خایزنش یاره دومره خای چې ګناګار شوزا اورا کدا قران کریم ما ته زبه درته وخایم الله وی څوک چې زما د دعا نه کبر کوي جهنم ته په شرمونو شرمېدلې داخلي قران دی سورته غافر او سورته مؤمن دی شپیتم آیت دی سلی رشتم پارا دا وقال ربکم ادعونی استجب لکم استاس رب کریم فرمائلی دی زمان دعاگان پا جمع غواری زب قبلوم تاس طول لرا ان الذین یقینا اغا کسان یستکبرونا چه کبر کئی ان عبادت ابن کثیر وی ان دعائی ذکا الدعو هو العباد مرفوع حدیث روڑی د دعا زمانہ کبر کوي ته ورته دعا کو دی وی پیغمبر نه دکړي ثابت نه ده فلان کی خان لیکلی چې دا بدعت ډنګلی خان لیکلی دا بدعت دی ته ورته وکا او دې دا ورموزي کو کیچنی کو دنیا خلکو جنازه کې لاسونه نیولي او د شیطان لاسونه داسې کړي ولاړ ابلیس دغه څنګه چې ټول فرشتو سجده وکا او ابلیس مولا ولاړو دا چې ټول جنازې لاسونه وجد کړي دعا غواړي او شیطان ورګي لاسونه داسې کړي هغه دعا نه غواړي کبر کوي الہ وای
ان الذين یقینا اغا کسان یستكبرون چې تکبر او کبر کوي ان عبادتي د دعا زمانہ ټول بندگان عاجزي کوي زمانه غواړي د شیطان ورکه لاسونه نیولي زمانه نه غواړي کبر کوي سيدخلون زر دې چې داخل بشي جهنم ته داخرين ذلیلین پشرمونو شرمېدل لتمت بخریخ کتبرا او یعرف المجرمون بسیماهم پدې تور تندو به تور مخونه به پیجنی قیامت کې علامو سره فیوخذ بالنواصي والاقدام د پیچکینه او د قدم نه بهونه سي پډنګ ډولې به لکه د مرداري ورګزار کی داخرین په شرمونو شرمېدلی به جهنم ته دعانه کبر د قران پېښ کوم دومره غټ نقصان کوي ته خو ما ته خو دې جنازې نه پس دعا کړو سب کراهت غونډه خو یې مړ جهنم ته تګو حرمت اخلو یا خبر ده کراهت خو ما کو پرونم درته ویلو جهنم به جهنم کې سوې سورۃ مومنون پارا 18 آیت 106 107 108 109 110 ربنا اخرجنا منها خدای او با سمونګه د جهنم نه دنیا ته مولېګا فإن عدنا فإنا ظالمون کم عود کو ستانه فرمانه او معصیت ته مونږ ډېر غټ ظالمان یو رب کریم ورته سوې ورته وی قالت سو فيها کرش چپش ولا تكلموني پرفد عذاب کې ما سره خبرې مکوي بس ولی انه کان یقینا شانداد کان وا فريق یودلا اهل سنت والجماعه یودلا ده کنه او نور فرق دو بیا خډيري دي کنه فريق یودلا یودلا من عبادی زما د خاص بندگانو نا یقولون غیب ویل بدواگانو کې ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین غیب د دعاګانې کوي نو تاسو څه کول فتخستموهم سخریا نو ونی ولتا سو غیلرا سخریا مسخره باندې مسخره بازی مر پسې کولا حتا انسوکم تر دې چې غی هیر کوستا سینا ذکر زمان اغي زما استاسو د پاره زما د ذکر د نسیان سبب جوړ شو نو نسبت سبب دی ان سو کوم ذکری وکنتم تاسو منهم داغي پوری تضحكون چې خندل بما من صنيعهم وعبادتهم داغي دعاګانې پورم خندل چاغي به تیرې دل تاسو بل چې خیرات تر روان دي حمله تر روان دي و اذا مروا بهم يتغامز سترګي بهواله کړه بیا بدتيان روان دي چرته چا پده چرته لاړ تاسو باغی پورې خاندل کورش مکوې خبرې تاسو په دعا والا پورې خاندل زمون استاد صاحب نه خدای او شهید شیخ صاحب هغه به ویل مبارک یو امریکایي ته دعا کوي ته پس نه خاندي روسیا در پس نه خاندي چینه در پس نه خاندي جاپاني در پس نه خاندي څوک در پس خاندي دعا والا په دې څوک خاندي و به خاندي پنځپری خاندي او دا خوارج دي خوارج کلاب النار دي ځکه ورته الله فرمایي چې صوفیه کورش مکوې ما سره خبري ولکه پوښوي نو زه قران پېښ کوم چې دعا والا پس خان دي خدای به ورته وي چې کورش ما سره خبري مکوا ته قران پېښ کړي چې جنازې نه پس دعا وکاو چا سنت نه پس دعا وکا نو خدای به ورته صرف لک په غوسه وي صرف دومره الفاظ وخایز ا کوری شو جهنم کې پروت سب خبري مکوا هغه مړه لوی خبري دی هغه تاسو ته وي هغه مونږ ته نه وي هغه دې کوم نشي خودلې صرف دومره وخای چې دا کار بد کړي دی د خني دی کړي دومره وخای خیر دی ځه نبی درته وی چې نه تاسو دا وخو خاصه ده جنازې نه پس دعا او دلیل په عام وای نو ورته مذهبي کپی مذهبي پنځ پرې خوې د مذهبي هم کړ نو اصول فقه ولې نه مانی ته یوازې خاص د کتاب الله مانی ولې د نور له اقسام نور لاړې منکر شو دي د عام د کتاب الله ته د دلیل نه ښکاري ان انتفاء الخاص يستدل بالعام یو مسله کې خاص د کتاب الله نه عام د کتاب الله مستدل جوړېدلی شي عام غیر مخصوص منه البعض عند الاحناف د ثقت ايده لکه خاص د کتاب الله چې قط ايده ولې نه مانی تمړه ماته وی چې عام پیش کړه په دې نور لس د شل اقسامو کې ته اختیار دی ته خو یو پیش کړه د بوري زویا څخه بویا کنه څخه ته پیش کړه کنه مسوم دغه د اکوړیو د انډیا او د
کراچۍ او د تاکال او د سیپن او د ثوابۍ او د تاکال بس دغه د اردو فتاوا دی راپوګه کړې د جفلانی لیکلو ډینګ دی لیکلې دی شرمېدلې زه قرآن پیش کوم او ته د قرآن مقابله کې ماته د اخري زماني مولیان پیش عام بې مذهب مولیان خرشوي مولیان دا ماته پیش هغه لیکلي او د لیکلي نو الله په دعا امر کړی چې کله کې کوه پابندي نشته نو مامور بهاش او څوک چې تینا منع کوي قطع کوي کټ کوي پرې کوي دا فاسق ځکه خدای وی چې ويقطعون ما امر الله به چې دین دې منع کوي بس دا فاسق ولکه پوښ دې خبره باندې کنه ويفسدون فی الارض فساد کې پسمګه کې خرابې راولي پسمګه کې سم دم نظام د زمکه روان یو محله کې خو اتفاق یو وبي ور کې پیدا شي ټول محله په مخراوال یو ری ونډي ور کې پیدا شي زمکه کې فساد جوړ ټول محله کې فساد پیدا ځکه تل خلکو ته ویږي مخلوق نه ایمان کټ او بغوی په دې ځری کلی دي او يفسدون فی الارض بتعويق الناس عن الايمان بمحمد صلی الله علیه وسلم خلق کا گئی د نبی رسول سلام د ایمان نغم مخلوق دی کړه د مخلوق نه ایمان په کټ کوي فساد زمکه کې دغه دی چې مخلوق سے نه ہونے کا یقین دا فساد دی پس مکه کې په دې ځی بغوی لیکي اولئک هم الخاسرون دا کسان چې کوم دي دا تاوانیان تاوان کوونکي خلق کیف تکفرون سرنګا تاسو کفر کویا څنګه کافر کیږي د مکی خلقو بالله په وحدانیت د الله د مکی خلقو الله منلو وحدانیت د الله نه منلو بالله بوحدانیت الله دغه الله تعالی بل ځای فرمای لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله که پختنه ته کې جسمه او اسمان چا پیدا کړی نو ډیر پټینګخ بدرتوي چې الله پیدا کړی الله خو مني خدای الله وحدانیت نه مني ور سره بوتان په عبادت کې شریکان کړي هغه مستحق د عبادت ګڼل پوش ور سره دی خو د نبی له سلام بیا ادب دي ګستاخ دي بے دبی کوي کله ورته کاهن وي کله ورته ساحر وي کله ورته صابي وي کله ورته شاعر وي کله ورته مجنون وي پدې کافر شي وي خدای خو مني ابلیس الله تسم ویلو رب انذرني الى يوم يبعثون الله ما ته مهلت را رب اے رب توحید ربوبیت مني زما رب غدي شیطان دروال موحدو کې د دروال لګوي خان نو داغم د الله ربوبیت منلو ربي اے رب انذرني د مالکیت ام قائل له ته متصرفي چاته مهلت ورکولې مهلت راکا الى يوم يبعثون تر هغه ورځ چې د خلک د قبر نه پاسولې شي د باز بعد الموت ام قائل او بیا هم کافر دي ولې کافر دي بابا نه مني د بابا تعظیم نه مني نو پته لګي که څومره په توحید بیانات کې دلایل وي او دا توحید فی العلم دی او دا توحید فی البرکت دی او دا توحید فی العبادت دی او دا توحید فی المالکیت دی فی الفلان دی او چې د باباګانو تعظیم بګینی د ابلیس غوندې غټ بی دینه گمراه دی اقوم د الله توحید رسمنل او چې د بابا سره ورانو بس سره خړو لاړ باباګانو سره به گزاره کوي ګورې خان کیف تکفرون سرنگا تاسی کفر کوئی د مکی خلقو بالله په وحدانیت د الله وکنتم امواتا دا جمله حالیه قد مقدر وقد کنتم امواتا او حال دا جتا سمړوي نطفن نطفی وي او بپرتی وي فل اصلا پشاګانو د پلارانو کی فاحیاکم پس دغه الله تعالی ژوند کی تاسو پر رحمونو بچدانو د مندو او په دنیا کې روحي در کې دروازه ولو قران کریم کې مرضی امت تنسنتین وهي تنسنتین هم دې اشاره دو مرګونو دو ژوندونه دي یو ځل ته نطفه وی مړوي یو د دام مرګ یو دنیا کې ټیم دی پوره شو دویم دغه مرګ دو شو کنيش یو ځل ته ژوندې کې پر رحم کې دویم ځل ژوندې کې په دنیا کې
راز ورپس کیف استفهام دی خدا د تعجیب د پاره دی خان یا خلق تعجب کې راولي الله ور سره څومره ښه کړی دي مړو ژوندۍ ک او دی پاغه کفر کوي تعجب کوي نو کیف د تعجب د پاره نه دی الله تعجب نه کوي جلالین ولا خطا شوی او وکيف والاستفهام للتعجب الله تعجب نه کوي للتعجيب پکار دی د خلکو هغه تعجب کې گزارولو د پاره درځي د کفر د دین چې ګوره قیام د برهان شتا برهان ولاړ دی دلایل قیم دي او دی بیام چې کوم دی معنی د کفر نه موجود دی او د عید ایمان موجود دی او دی بیام کفر کې نو عجیب نشو یا استفهام تعجیبی دی او یا استفهام توبیخی دی زورنا و تور کوي څنګه کفر کې خدای دې غر کا کافرا ته مړوي الله ژوند دې نو تا سره خګړی دی د نس نه حس کی تا ته نعمت د ایجاد درګ ته په کفر کې عجیب ثم یمیتکم بیا وا تاسو مړکیا چې کله انتها د اجالو د نیټو تاسو راش ثم یحییکم بیا وا تاسو ژوند کوي حیات بدر کوي باز بدل موت سرا ثم الیه بیا دغه خدای تعالی ته ترجون تردون تاسو واپس کولې بش پس د باز بدل موت نه چې کوم اعمال مکړي دغه سزا او جزاء بدر ته ملاوي اوس په دې باز بدل موت باندې الله دلیل موي پوش هو الذي خلق تعالی غزاد دی خلق لكم خلق لنفعكم چې دی الله تعالی تاسو د نفع د پاره پیدا کړی دي ما فی الارض تمامه چې پزماګه کې دي جميعا ټول د دې پاره چې نفع پیواله عبرت پیونی سیا لاندې ګور تاسو د نفع د پاره پیدا کړی دي پدې زبانی بیا علما او فقها او په ګڼ تعداد کې تقریبا 500 پورې حواله ما یو رساله کې کاپه کې لیکلي رجسٹر کی آرانه بیا ګډ ورڅو مې پرون سنور راغونډي ناغي دا لیکلي چې اصل پښیو کې باحت دی اصل پښیو کې څه دی اباحت دی او دی آیت نه ورته استدلال کړي دی لکه سرخسیم دا لیکلي سرخسی کرخیم دا لیکلي چې دی آیت نه معلومه شو چې اصل پښیو کې باحت تفسیرات احمدیم دا لیکلي تفسیر جساسم دا لیکلی تفسیر مظهریم دا لیکلی تفسیر روح المعنیم دا لیکلی تمهید د ابن عبد البر ځان سرول کې سلورم جلد تمهید د ابن عبد البر سلورم جلد 67 صفحه